مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ یو لوی نازبین صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله سلام په خپل فرمایي چې په مکه معظمه کې د مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په شان باندې یعنی دومره نازبین الک نازبین نوجوان د مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نه علاوه بل څوک نه وي. دا مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دارالارقم کې دعوت ورکاو، مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ خبر شو، خود دین اول د مور نهایت مالدار و د مصعب ابن عمر رضی الله عنہ باندې ډیر زیات خیال ساتو او داسې خیال به ساتو چې مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ورځ کې به 2 جامې بدلولې او داسې جامې به اغوستې چې مصعب ابن عمر رضی الله عنہ په شان باندې به جامه بل چا نه اغوسته. او دغه مصعب ابن عمر رضی الله عنہ خوشبوئی به داسې لګوله چې په مکه کې داسې خوشبوئی بل نوجوان نشو لګولی، ډیر زیات په دې خوشبوئی ډیر مینو. خو چې کله دارالارقم کې رسول الله سلام دعوت د دین ورکا، مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ خبر شو دارالارقم ته راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړ او چې کله ایمان راوړ نو واپس خپل مور خواله زی او خپل مور نه ایمان پټ ساتل، خپل مور ته ایمان نه خي. عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنہ یو ورځ د په مانځه ولید، مصعب ابن عمر رضی الله عنہ منځ کا چې په مانځه ولید نو مصعب طلحه عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنہ دا ولګیداو لاړ او مور ته وی چې مصعب ابن عمر خو مسلمان شوی دی، مصعب ابن عمر خو ایمان راوړی دی، مصعب ابن عمر خو د نبی ملګرتیا کړې ده، مصعب ابن عمر خو د نبی صحابي جوړ شوی دی. نو داغه مور مصعب ابن عمر ته زنجیرونه واچو، ودا د نبی صحابي شوی دی، خپل دین پرې خو دی. بیا چې کله حبشه ته مسلمانانو هجرت کو، مصعب ابن عمر رضی الله عنہ په هغه خلکو کې اولنی هجرت کوونکي کې مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ شریکو. بیا ډیر وخت پس دا غزا نه چاپشي نه واپس راغی، نو مور خواله لاړ، نو مور دته دومره ردې بدې ویلې او د رنگ دسی بدل شو، آغا نازبین آغا نازولې هغه کپڑی رسول الله سلام چې مصعب ابن عمر ولید نو د مصعب ابن عمر کپڑو ته ټوټې لګېدلې. رسول الله سلام سترګو کې وخت کې راغی چې هغه سړی چې هغه مور نازبین ساتل، هغه نوجوان چې هغه مور داغه کپڑے روز کې 2 جامې نه وی بدلولې، هغه کپڑے مصعب ابن عمر ته غوستل کېدی په دور جاهلیت کې چې ایمان نه وروړي چې د مکې نورو نوجوانانو هغه کپڑے نشو اغوسته. هغه تر چې مصعب ابن عمر تلانه بلاګول د مکې نورو نوجوانانو دور جاهلیت کې نشو لګولای، هغه مصعب ابن عمر چې اسلام راوړ مسلمان شو نن دغه په کپړو کې ټوټې دي او بیا مور وته ډېر را دې بده شروع کړې.
دا په څه وجه باندې؟ دا په دې وجه باندې چې مصعب ابن عمر ایمان راوړ. ورونو په اسلام کې، په مسلمانۍ کې، په دین منلو کې تکالیف دي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به بدأ الاسلام غریبا، اسلام غریبو خلکو قبول کړی دی او بیا به قیامت ته نږدې دا اسلام غریبو خلکو ته پاتې کی. عزتمندو په اسلام دا په غربت حالات کې راغلی دی. دې ته تاک ته سکارونه نه غورځئ، ستاسو کې عزت بیا نه کوي. تا چې دین ومانو خلک به دې په ګټو ولي، خلک به درته کنځلې کوي، خلک به ته ردې بدې وایي. داسې خلک به پیدا کېږي. ورونو د اسلام د صحابه تاریخ ځان ته مخې کوئ چې هغه نازبینان ماشومان، هغه نازبینان نوجوانان، هغه نازبینان هلکان، هغه د مور پاللی شوي داسې هلکان چې د مصعب ابن عمر ویښته رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هغه ویښته داسې و چې په مکه معظمه کې د بل چا ویښته هغه شانې د سر نه و، لکه څنګه چې د مصعب ابن عمر رضی الله عنه او چې اسلام راوړي نو بیا کپړو ته یې ټوټې لګېدلې. دا په څه وجه باندې؟ دا د اسلام په وجه باندې، دا په دین په منلو په وجه باندې، دا د نبی په ملګرتیا په وجه باندې، دا د نبی سر په محبت کولو په وجه باندې هغه ته دا مصائب مخې ته راځي. خو لیکن مصعب ابن عمر هغه جامو ته نه دي کتلي، هغه خوشبوی ته نه دي کتلي، هغه حالاتو ته نه دي کتلي، بلکې مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ بیا مقشانی هغه رسول الله سلام په ملګرتیا باندې قائم دی او برقرار دی. الله دې موږ هم دغه شانې یعنی برقرار په ایمان او په اسلام باندې وساتي لکه څنګه چې مصعب ابن عمر رضی الله عنه ساتلی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.